انشاءالله چې وړاندې کړو د صدر صاحب په اجازه باندې د غزل نه مخکې یو څو شعرونه چې بې ذوقه زندګي ده بې جانانه زندګي ده بې ذوقه زندګي ده بې جانانه زندګي ده زمونږ څه زندګي خو بس روانه زندګي ده مننه او بخښنه غواړم خدایه هسې نه چې ګناهګار شم بخښنه غواړم خدایه هسې نه چې ګناهګار شم زما د وسه نشي ډېره ګرانه زندګي ده او شعر دی چې زما خیر دی که ژوند ټول د ازغو په سکو تیر شي زما خیر دی که ژوند ټول د ازغو په سکو تیر شي خو تا ته مې پیرزو ګله خندانه زندګي ده او نور شعرونه دي چې تا که د ژوند له روایاتو بغاوت کړی دی تا که د ژوند له روایاتو بغاوت کړی دی ما هم جانانه په نره محبت کړی دی او تا که په ډېرو دعاګانو کې غوښتلی یم تا که په ډېرو دعاګانو کې غوښتلی یم ما ستا دپاره د حمید بابا زیارت کړی دی وایي تا که په ډېرو دعاګانو کې غوښتلی یم تا که په ډېرو دعاګانو کې غوښتلی یم ما ستا دپاره د حمید بابا زیارت کړی دی وایي جانانه ته خو نه خو ستا تصویر را سره پروت دی جانانه ته خو نه خو ستا تصویر را سره پروت دی باچا یم د یادونو لوی جاګیر را سره پروت دی مننه او بېګا مې خوب لیدلی دی تعبیر به یې چې څه وي بېګا مې خوب لیدلی دی تعبیر به یې چې څه وي پخپو کې مې بیړۍ دي او زنځیر را سره پروت دی مننه او کلر مري او کبر مري په نوم د پښتانه مري کلر مري او کبر مري په نوم د پښتانه مري په ذات کې مې لګیا دی څوک په ویر را سره پروت دی او غزل طرف ته راځم بسر صاحب غزل دی چې څه د مینت یاري ده څه د جګجګو یاري ده څه د مینت یاري ده څه د جګجګو یاري ده زمونږ څه یاري خو بس د څو وادو یاري ده او چا د یارې په نوم پیسه قدرې خرچه ونه کړه چا د یارې په نوم پیسه قدرې خرچه ونه کړه چا په دې دور کې هم کړې په پیسو یاري ده او مخکې شعر دی چې داسې څه نه وي خو بس هسې تش چکر لا راشو داسې څه نه وي خو بس هسې تش چکر لا راشو دې پېښور سره زمونږ د مودو یاري ده او مننه وایي ته د تورخم په زنځیر مونږ جدا کولی نه شې ته د تورخم په زنځیر مونږ جدا کولی نه شې زمونږ د لرو او د برو پښتنو یاري ده مننه او لیونی اوس به د پیزوان د خیره زر جوړ شي لیونی اوس به د پیزوان د خیره زر جوړ شي د یو زرګر سره مې جوړه د ټپو یاري ده مننه او زما واکداره دا پوره نه دی ثبوت د وفا زما واکداره دا پوره نه دی ثبوت د وفا چې د سنګر سره زمونږ د بچو یاري ده او وطن ستا په سرحدونو به شم داسې لوګې وطن ستا په سرحدونو به شم داسې لوګې لکه چې څنګه د سکروټ او سپېلنو یاري ده او اخري مقطع ده چې د بېوسۍ مېرمنه واخلم نور به څه ووایم د بېوسۍ مېرمنه واخلم نور به څه ووایم ویلې تنها سره مې پرېښې په بنګلو یاري ده